یو ګناهګار سړی ابراهیم بن ادهم ته راغی، ورته فرمایي چې ما نه ګناهونه ډېر زیات کیږي، ما ته څه داسې یو عمل وښایه چې ګناهونو نه زه واوړم. داسې نصیحت راته وکړه چې ستا نصیحت ما ته څه فایده راکړي. ابراهیم بن ادهم ورته فرمایي تا ته زه 5 شرطونه ښیم، دا 5 شرطونه په ځان عملي که بیا ګناه کوي صحیح دی. وی اول شرط دا دی کله چې ته ګناه کوي په داسې ځای کې ګناه وکړه چې الله رب العزت ته نه ښکاري، الله تا نه ویني، داسې ځای کې ګناه وکړه. هغه سړی ورته وایي سبحان الله، داسې ځای خو شته نه چې الله ته زه نه ښکارم، الله خو هر یو شیز ګوري، الله نه خو یو شیز هم پټ نشته، نو بیا څنګه زه ګناه داسې ځای کې وکړم. ابراهیم بن ادهم ورته فرمایي چې تا ته شرم او حیا هم نه درځي چې الله تا ته ګوري او ته بیا ګناه کوي. وی ښځه یو بل نصیحت راته وکړه. وی بل نصیحت دا دی وی کله چې ته د خدای نه فرمانی کوي، یو ګناه کوي، د خدای رزق مه خوره. دا سړي ورته ویل سبحان الله، رزق ټول د الله له طرف نه دی، نو زه بیا څه وخورم چې د خدای رزق ونه خورم، نو څه وخورم؟ ابراهیم بن ادهم ورته فرمایي ښه چې تا ته خدای رزق هم درکوي، ته بیا دومره بې شرمه بې حیایي چې رزق هم خدای درکوي او د خدای وړاندې ته ګناه هم کوي، تا ته الله نه حیا نه درځي. یو بل نصیحت راته وکړه. وی بل نصیحت دا دی چې کله ګناه کوي د خدای په ځمکه ګناه مه کوه، چېرته بل ځای کې ګناهونه وکړه. هغه سړی ورته وایي سبحان الله، داسې ځای نشته چې خدای پیدا کړی نه وي، هر یو شیز الله پیدا کړی، ځمکه اسمانونه هر یو ځای، نو داسې ځای خو نشته چې زه ګناه پې وکړم، خو که کوم د خدای په ځمکه به یې کوم. وی تا ته شرم حیا نه درځي چې ته ګناه هم کوي او د خدای په ځمکه هم کوي او الله تا ګوري، نو الله نه تا ته حیا نه درځي. هغه سړي لږ وجړل. وی ښځه یو بل نصیحت هم راته وکړه. وی بل نصیحت دا دی کله چې فرشتي د جهنم ته راکاږي، ته ورسره مه ځه ګناهونو په وجې، چې راکاږي دي زور ورسره وچلوه چې نه سره ځم. نو د ګناهګار سړي ورته ویل چې فرشتو څخه زما زور نه رسیږي، او که ما راټینګ کړي ما په زور هم جهنم ته لړه کولی شي. وی نو چې دومره هم درته پته دی چې زه ګناه کوم، د ګناه وجې نه ما جهنم ته فرشتې راکاږي، نو بیا ګناه څه کوي. خو یو بل نصیحت راته وکړه. یو بل نصیحت دا دی کله چې تا ته فرشتې عملنامه په ګس لاس درکړي چې دې کې ستا دومره دومره ګناهونه دي، ته ورنه انکار وکړه چې دا ما نه دي کړي. نو دا سړی ورته وایي چې هر فرشته زما چې کم اوږې دي په دې اوږو باندې خو الله رب العزت 2 فرشتې مقررې کړي، زما هره ګناه یې لیکلي، نو دې ګناهونه زه څنګه انکار وکړم؟ ښه وی چې دې ګناهونه انکار هم نشي کولی، نو بیا ګناه څه کوي؟ فرشتو ته بیا څه جواب ورکوي؟ نو بیا خو تا جهنم ته لیږي که. نو معززو که څوک وایي چې ما نه ګناه کېږي، ګناه نه بچ کېدو طریقه په دې 5 خبرو عمل وکړئ. وصلی الله تعالی